نبی علیہ السلام صحابه ته وایي چې من مفلس څوک دی؟ صحابه ته عرض کوي چې یا رسول الله مفلس هغه انسان دی چې هغه سره درهم نه وي او مال وسره نه وي، مطلب پیسې وسره نه وي، دا مفلس او غریب انسان دی. نبی علیہ السلام ته فرمایي نه مفلس دغه انسان نه دی، بلکې مفلس هغه انسان دی چې قیامت پر ورځ براشي د به دومره ثوابونه ګټلي وي، دومره نیک عملونه به کړي وي چې یو غر به نه جوړ شوی وي، د نیک عمل نه به یو غر جوړ شوی وي، دومره ثواب به ګټلي وي. الله تعالی به حکم وکړي چې ځه جنت ته، دومره عملونه دې کړي دي ځه جنت ته. څنګه دې جنت ته روان شي دغه بس خلک راشي چې الله تعالی دې څنګه جنت ته لېږي، زموږ په حقوق پاتې دي، څوک وایي ماته کنځل کړي دي، څوک وایي ماته بد ردی ویلي دي، څوک وایي زما سره پیسې پاتې دي، څوک وایي زما سره ځمکه پاتې ده، موږ نه ځمکه نیولې ده، مختلف حقوق په راځي ولته دا بیا واپس کولی شي نشي کولی. الله تعالی وایي چې د نیک اعمالو نه راخلي او د چا چې په سونه حق دی د دې مطابق د ثواب ورکوي. نیک عملونه برالي دل به ورکی، یا به تراولي دل به ورکی، به تراولي دل به ورکی. وي تر دې پورې چې نبی علیہ السلام وایي چې د غر برابر د نیکه چې کړي د عبادت کړي دا ټول په ټول به ختم شي او خلق په لاپاتې وي چې زموږ په لا حقوق شته دی، خلق په لاپاتې وي. نو بیا وسه کوي، بیا الله تعالی وایي چې دینه ګناهونه رالي او په د باندې ورته پي ګناه به ترالي د کنځلو په بدل کې دی خو به ورته پي د بل ګناه په بدل کې چې حق به پروتي ابراوالي په د باندې ورته پي. وي تر دې پورې چې د ګناهونو یو غربت نه بیا جوړ شي الله تعالی به حکم وکړي چې وځي جهنم ته. نو نبی علیہ السلام چې دغه مفلس دی اصل چې راوړي دونه غټ عبادت دونه زیات عبادتونه چې یو غر برابر دي او لاړو جهنم ته، دا مفلس دی. دا اول خو کوشش پکار دی چې د خلکو حقوق نظام وساتو، خلکو ته بد نظرې، خلکو پسې غیبت د دې نظام محفوظ وساتو. او که بیا انسان کمزور دی عاجز دی چا پسې غیبت شوی دی نو بیا څوک هغه پسې سنیک عملونه ور وبکو. امید دی چې د دې چې دنیا کې وته د حق ور واپس کو الته به د هغې حق پاتې نشي. دا کوشش وکړي الله رب العزت د عمل توفیق